بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو آی ټي یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته ښه راغلاست. راځو د درسونو په دوام باندې په مایکروسافټ کې دوم ریکارډ مو ده پاتې برخې وایو او هیله ده چې تر پایه ویډیو وګورئ. راځو یو فایل خلاصو د مایکروسافټ ورډ نه چې دا فایل مو خلاص کړل او موږ ویلو چې صفر موږ ویلو کله چې تاسو غواړئ چې د فایل تاسو ایډیټ کړی وي او غواړئ چې سیف یې کړئ سیف یې کړئ او په راتلونکي وخت ترې استفاده وکړئ نو موږ له سیف څخه استفاده کوو چې شارټکټ یې کنټرول ایس ده یا تاسو ځینې کولی هم شئ چې فایل ته راشئ او سیف باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د سیف یا سیوا صفحې ته راشئ نو تاسو به لومړی د ون ډرایو راوړئ. که چېرته غواړئ چې خپل فایل په انلاین ثبت کړئ په ون ډرایو کې کولی شئ دا بیا د جیمیل طریقې تاسو کولی شئ د انلاین ثبت کړئ. که غواړئ چې د اس پي سي کې ثبت کړئ په کمپیوټر کې وثبت کړئ او دې کې تاسو باید بعضې اپلیکیشن اخلي تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. مثال په توګه هلته ما سره په سکرین باندې په ډیسکټاپ باندې یو فایل ده فولډر ده ما جوړ کړی د میسفورډ باندې دا فولډر دا وګورئ شاید موږ ته دا راغلی تاسو کولی شئ په دې کې هم ډایرکټ ثبت کړئ او که نه دې کې نه ثبت کوئ بیا تاسو کولی شئ د براوز څخه استفاده وکړئ په خپل ځای ثبت کړئ. مثال په توګه زه راځم دلته په ډیسکټاپ باندې په خپل نوم کې ثبتوم مثال په توګه راکړم د میسفورډ سیکنډ ریکارډ میسفورډ سیکنډ ریکارډ باندې ثبت کوم دا به ثبت شي. کله چې تاسو ډیسکټاپ ته راسئ دا بل به تاسو سره ثبت کوم دا موږ سره موږ سره خلاص کړو بیا راځو دا پاراګراف صحیح ده دا پاراګراف څخه د لومړی پاراګراف موږ وایو چې ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ. انکریز انډنټ کله چې تاسو په کوم پاراګراف انتخاب کړی وي یا پکې کارسر وي یا مو سلیکټ کړی وي تاسو که غواړئ چې دا پاراګراف له نظر د نورو پاراګراف ته لږ مخکې شروع شي نو له انکریز انډنټ څخه استفاده کوو. کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا پاراګراف به له نورو پاراګرافونو څخه لږ مخکې شروع شي یا تاسو کولی شئ له نورو پاراګرافونو څخه مخکې شروع کړئ او لږ فاصله ولري او که چې غواړئ چې دا فاصله کمه کړئ نو کولی شئ بېرته ډیکریز انډنټ باندې کلیک وکړئ مثلا ختم شي تاسو کولی شئ زیات او کم کړئ یا تاسو سلیکټ کړئ یا هم کولی شئ دلته نه کارسر ته کلیک او دې څخه کلیک وکړئ. بل موږ دې کې لرو لاین سپیسینګ لرو. کله چې تاسو غواړئ پاراګراف ته فاصله ورکړئ کولی شئ د پاراګرافو د منځ لاینونو ته هم فاصله ورکړئ کولی شئ له مخکې او وروستي پاراګراف څخه هم فاصله ورکړئ. په دې باندې زه کلیک کوم لومړی موږ ته چې په 1.0 کې فاصله ده تاسو ته د فاصلې اندازه راخلي تاسو د منځ څخه توکېدلی شئ تاسو دا فاصله راخلئ هر څومره تاسو وغواړئ چې فاصله ورکړئ. مثال په توګه په دې باندې زه کلیک کوم خپله خوښه یې جوړوم څومره فاصله ورکول غواړئ د دې هم تاسو کولی شئ او الاینمنټ هم ورته کولی شئ د هیډینګز دي تاسو کولی شئ د هیډینګز هم ورته انتخاب کړئ چې هیډینګز وروسته وایو چې هیډینګز بیا هم وایو دغې هم تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. دې کې وروسته موږ یو بل اپشن لرو موږ وایو چې اډ سپیس بیفور پاراګراف موږ ته وایي چې د مخکیني پاراګراف نه ماته لږ فاصله ده اوس لږ فاصله ده کله چې موږ دې باندې کلیک وکړو نو موږ ته به دې پاراګراف تر څنګ لږ نوره فاصله هم راکړي. کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ تول کړئ تاسو تغیر په مخکې راځي دا موږ ته مخکې پاراګراف څخه موږ ته لږ فاصله راکړي. که چېرته ورته چې ریموو یې کړئ دا ورته ریموو کړئ دا ورته اډ کړم تاسو کولی دومره فاصله ده کله چې ریموو باندې کلیک وکړئ دا به ترې ریموو شي خو دا بیا ریموو کله چې تاسو دغه لاندې پاراګراف ته هم تاسو فاصله ورکړئ دا به ریموو کوي. مثال په توګه راځم باندې ورته وایم چې ریموو افټر وروستني پاراګراف ته چې کومه مسافه زه لرم په هغه ماته ریموو کړه دا به ماته ریموو کړي ما چې فاصله ورکړې وه دا ماته ریموو کړي صحیح ده. مثلا راځم دغه ته فاصله ورکړم صحیح ده بیفور پاراګراف ته نو کله چې دې باندې زه کلیک وکړم ماته به د وروستني پاراګراف څخه فاصله ختمه کوي چې کومه فاصله دې خپله درلودله لومړی کې نو هغه فاصله به ماته ترې ختمه کوي. چېرته یې باندې کلیک نه وي نو بیا دا صحیح ده دا د پاراګراف سپیسینګ. بل موږ رایټ ټو لیفټ ډایرکشن که چېرته تاسو خط په انګلیسي کې لیکل غواړئ نو موږ باید له لیفټ څخه شروع کړو او خط باید رایټ ته رسي دا ډایرکشن ده
او که چېرته تاسو له رایټ نه لیفټ ته شروع کول غواړئ بیا موږ دې پښتو لپاره څه کوو تاسو کولی شئ په شفټ له ارټ سره کلیک کړئ او ژبه بدله کړئ تاسو کولی شئ له دغه ځای نه هم بدله کړئ ګوره موږ ژبه پښتو ته وکړه تاسو ګورئ چې ما پښتو ټکسټ خو له رایټ لیفټ نه شروع کېږي نو زه باید ورته وایم چې ماته له رایټ څخه شروع کړه ماته له رایټ څخه شروع کړي تاسو کولی شئ پکې مثال په توګه ایډیټ وکړئ ډېر کارونه تاسو پکې کولی شئ او که چېرته تاسو ورته وایئ چې د خط میکس لیکل غواړئ مثال په توګه ما پښتو لیکل دي دې کې زه ډېر څه نور خطونه لیکل غواړم صحیح ده مثال په توګه زه ډېر خطونه غواړم په دې کې زه یو د انګلیسي لغت هم استعمالوم انګلیسي لغت که چېرته زه انګلیسي لغت پکې ولیکم که چېرته د انګلیسي لغت اوس پکې ولیکم بېرته ژبه بدلوم نو دا به دلته داسې داسې شکل باندې یا به بعضې کمپیوټر کې له دې خوا سیټ راځي او بعضې ځای کې شاید تاسو دا افیکټ راسي چې تاسو خط بېرته له دغه سر نه شروع کړي نو دې لپاره موږ کله چې تاسو میکس لیکل غواړئ نو موږ بیا له هوم مینیو کې له ډایرکشن څخه استفاده کوو صحیح ده دغه باندې کلیک تاسو وکړئ دا به له میکس موږ ویلي چې دا رایټ ټو لیفټ ډایرکشن لپاره کله چې تاسو غواړئ چې میکس خط ولیکئ د انګلیسي خط ولیکئ نو موږ له دې ډایرکشن څخه دلته ګورئ موږ اوس لیکله لیفټ ټو رایټ دا ډایرکشن ده چې د انګلیسي لپاره استعمالیږي پښتو دا شی راغله که چېرته غواړئ چې لیفټ ټو رایټ شي نو باید تاسو له دې څخه استفاده وکړئ داسې هم کولی شئ له دې څخه هم ډایرکشن څخه تاسو کولی شئ روسیې دپاره مثال په توګه دې کې لیکم چې دې کې یو د انګلیسي لغت هم لیکم مثال په توګه چې زه لکه هاي how are you doing مثال په توګه دا کتاب بیا تاسو بېرته کولی شئ له پښتو څخه هم ټکسټ ورته اضافه کړئ مثال په توګه زه بېرته راځم دې کې د پښتو لیکل هم زه کولی شم چېرته غواړئ له میکس خط استفاده وکړئ یا میکس خطونه ولیکئ تاسو کولی شئ له رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ ډایرکشن څخه هم استفاده وکړئ بل موږ شیډینګ لرو که چېرته تاسو کوم خط انتخاب کړی مثال په توګه راځم دغه خط دویم دې جملې ته زه شیډینګ ورکوم سایه ورکوم تاسو کولی شئ یا بیکګراونډ کلر ورکوو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ مور کلر کې تاسو کولی شئ له نور کلرو څخه هم استفاده وکړئ یا وډ کولی هم شئ ځان سره اضافه کولی شئ مثال په توګه زه راځم په دغه کې دغه کلر زه نه لرم دا انتخابوم کله چې تاسو په باندې کلیک کړئ نو دا موږ سره دغه کلر واخلي صحیح ده بل موږ لرو شیډینګ شو بل موږ د بارډر لرو که چېرته تاسو غواړئ کوم پاراګراف ته کوم ټکسټ تاسو لرئ راځم دغه انتخاب ورته تاسو غواړئ چې دې ته بارډر ورکړئ چوکاټ ورکړئ یا د دې لپاره چې تاسو وښیئ چې دا منظم ښکاره شي یا معلوم شخص دی واضح ښکاره شي نو موږ له بارډر څخه استفاده کوو ما سره د کمیټ اپشن آن شو زه به دا بېرته آف کړم ځکه دا اوس موږ نه ده پکار کله چې تاسو دا انتخاب کړئ داسې راځئ په بارډر باندې کلیک کوئ دا موږ سره یو بارډر واخلي ګورئ موږ سره اوس دغه شان دغه شکل باندې بارډر واخیسته کله چې دې ډاټ باندې کلیک کوئ تاسو بارډر اقسام لري تاسو کولی شئ مختلفو بارډرو څخه ورته استفاده وکړئ راځم باټم بارډر چې لاندې یو خط ولري او ما تکل انتخاب ما درېږه چې هغه انتخاب کړم کلیک وکړو تاسو کولی شئ چې لیفټ رایټ باټم بارډر دې ولري او رایټ لیفټ دې وي آوټ سایډ دې ولري بارډر تاسو کولی شئ مختلفو بارډرو څخه استفاده وکړئ او بل ډرا ټیبل او د ریټلاین بر زموږ په انزرټ مینیو کې په ټیبل کې کار کوو دا د ټیبل برخه شو د دې بارډر برخه شو بل موږ سارټ چې دا که چېرته تاسو ولرئ مثال په توګه راځم چې ډایرکشن بدلوم هم ده مثال په توګه زه بعضې نومونه لرم جان ده علي ده او زبیر ده مومن ده صحیح ده مومن ده دا نومونه زه لرم دا نومونه ما ګډوډ لیکي دي دا اوس منظم نه دي که چېرته یې غواړئ چې منظم کړي یا که چېرته تاسو پښتو کې ویلي د بیا وروسته پښتو کې هم استعمالولی شئ یا A to Z یا Z to A یا Z to A اوس کولی شئ بیا له سارټ څخه استفاده وکړئ تاسو ته وایي چې لومړی پاراګراف ده
نو پاراګراف باندې مرسته کومه ته کله چې تاسو ته انتخاب کې لیکي تاسو ټاکنه راولئ ځکه تاسو ته تیار انتخابوي داسې وته که چېرته سنټینګ غواړئ دا موږ د هغه نومونه چې له ایس څخه شوي وي ترڅو ټول منظم راولي یعنې لومړیتوب هغه نومونه راولئ کوم چې حروف په A نه تر Z پورې لومړی کې ایښودل سوي وي کله چې دې باندې زه کلیک کوم نو ورته دا جوړېږي لومړی موږ ته هغه نومونه راوستل چې رئیس څخه په منظم ډول سره په زیډ پورې تللي وي علي د جان د خان ده او زیډ په اخر کې راوستل که چېرته ډیسنټینګ کوي دا به موږ ته زیډ نومونه هغه نومونه چې اخر نه شول سوي یا موږ ته لومړی کې راوړو یا هغه نومونه ډیسنټینګ لیکي موږ ته چې موږ کلیک کوي دا موږ ته لومړی هغه نومونه راوستل کوم چې د زیډ او هغه پسې وروسته یې تر شروع سوي وي یا ډیسنټینګ کړه غیر منظم کړه موږ ته نو تاسو کولی شئ باید له داسې نومونو څخه استفاده وکړئ خو موږ باید له سنټینګ څخه استفاده وکړو صحیح ده بل موږ پاراګراف ته وایو دا ګورئ کله چې تاسو ټکسټ لیکئ مثال په توګه زه راځم ډېرې جملې لیکمه مثال په توګه د لکه کابل is the capital of Afghanistan صحیح ده کله چې تاسو پر انټر ووایئ نو دا موږ سره یو پاراګراف شو صحیح ده کله چې تاسو انټر ووایئ او کله چې انټر مو نه وي ویلی نو موږ سره هر څومره خط ادامه پیدا کوي نو پاراګراف لومړی یو پاراګراف وي کله چې تاسو انټر ووایئ دا یو پاراګراف جوړېږي یعنې دویم پاراګراف په دې کې لیکمه چې Logar is the coldest مثال په توګه coldest province مثال په توګه province of Afghanistan صحیح ده مثال په توګه دا چې لوګر is the coldest province of Afghanistan اوس دا یو پاراګراف شو او دا بل پاراګراف شو ځکه دې کې موږ انټر ووهه دا مو انټر ووهه او دا مو هم انټر ووهه دا ځان ته پاراګراف شو دا ځان ته پاراګراف شو که چېرته تاسو انټر ونه ووهئ هر څومره ټکسټ تاسو لیکئ هغه به یو پاراګراف وي که بیا هم تاسو په دې باندې سر مس کړلاس تاسو کولی شئ له دې پاراګراف باندې څخه استفاده کړئ کله چې تاسو کلیک کړئ تاسو به ټول علامې درکړي چې دا پاراګراف د دغه ځای شروع شوی دغه ځای کې ختم شوی ده بیا دا پاراګراف د دغه ځای شروع شوی د دغه ځای کې ختم شوی د چې بیا تاسو اسانه پوهېدلی شئ چې پاراګراف له کوم ځای څخه شروع شوی کوم ځای کې ختم شوی صحیح ده نو مثال په توګه مو ولیکم هر کله چې تاسو انټر ووایئ که یو نوم یې که یو حروف یې نو هغه به ځان ته پاراګراف اخلي ځکه موږ چې کله دا سلیکټ کړو موږ ته دې پاراګراف په هغه باندې صحیح ده دا اوس دغه پاراګراف تاسو انتخاب کړی ده نو ځکه تاسو وایئ چې همدا په همداسې ډول کې پرېږدئ دا موږ ته دې پاراګراف په لګولی شو صحیح ده هر کله چې موږ څومره انټر ووایو نو موږ ته ځان ته پاراګراف جوړېږي دا دې پاراګراف برخه شوه تاسو کولی شئ په مختلفو برخو کې ترې استفاده وکړئ بل موږ هیډینګز لرو هیډینګز ډېر مهم دي په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې چې د کتاب لیکلو د نورو معلوماتو او ډاکومنټ لپاره موږ ترې ګټه اخلو هیډینګ یوه ګټه دا ده کله چې تاسو غواړئ مضامینو ته یا عناوین ولرئ ډېر عنوانونه ولرئ تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ مثال په توګه زه راځم د یو معلومات وټاکم یو پاراګراف معلومات وټاکم دا معلومات مو ولیکئ دې ته زه یو عنوان مثال په توګه کابل کله چې تاسو ډېر عناوین ولرئ نو تاسو که چېرې راسئ په دلته یو لوګر هم وکړو لوګر باندې مثال په توګه دا ما لوګر معلومات لیکلي که چېرته زه راشم کابل انتخاب کړم او راشم لږ یې سایز غټ کړم ورته 14 کړم لږ یې رنګ ورته ورکړم صحیح ده نو دا ماته د کابل ډیزاین شي کله چې دې باندې کلیک کړم نو دا راسره لوګر باندې لوګر ته هم دا شي ډیزاین او سایز ورکول غواړم نو ما نه ګوري کابل ته مې ډیزاین سایز ورکړه څومره د خاص سایز وي دا اوس ما نه یادوي چې کابل ته ما څومره سایز ورکړم نو زه به دې باندې کلیک کړم او راځم ورته وګورم چې ما 14 سایز ورکړی ده خط سایز ده او دغه سور رنګ یې ده نو که چېرته تاسو داسې کول غواړئ نو دا به هم تاسو ډېر وښودل شي او هم به درته ډېر ستړی کوونکی شي نو دې لپاره موږ له هیډینګز استفاده کوو هیډینګز دلته تاسو دا خپل عنوان انتخاب کړئ یا به سلیکټ وکړئ په هیډینګز باندې به استفاده وکړئ هیډینګ نو کلیک کله چې هیډینګ باندې کلیک وکړئ نو تاسو د هیډینګ خپله ډیزاین هم واخلي یا خپله به ځان ته کلر هم واخلي بیا تاسو کولی شئ خپل عناوین ورته انتخاب کړئ او ورته هیډینګ ورکړئ
صحیح شو. بیا تاسو په هیډینګ کې کولی شئ چې ځان ته خپله ډیزاین نه هم ورکوئ. مثال په توګه تاسو رایټ کلیک وکړئ، موډیفای باندې کلیک. موډیفای باندې چې کلیک کړو، تاسو کولی شئ دې جنا ته سایز هم ورته انتخاب کړئ، رنګ هم ورته انتخاب کړئ. راځه ما ورته چې رنګ دې مثال په توګه دغه رنګ وي او لږ دې هم ټکسټ دې بولډ وي. دا ماته اوکې کړئ. کله چې دا مو اوکې کړئ، ګوره رنګ یې هم رنګ واخیسته کوم چې ماته سلیکټ کړو او سایز یې هم ورته بولډ وه. دا د هیډینګ لومړی استعمال شو. دویم استعمال موږ په همداروسته وایو چې کله موږ غواړو چې ټیبل کنټینټ جوړ کړو، فهرست لپاره موږ دا استعمالوو. بل موږ فایند او ریپلیس سلیکټ کړو. کله چې تاسو غواړئ تاسو مقاله لیکلې، یو کتاب مو لیکلی، موضوع وي درسره او غواړئ چې یو نوم پکې وګورئ، تاسو چیرې راسئ بیا یوه صفحه پسې ګورئ، نو تاسو به مشکل شي. نو دې لپاره موږ له فایند څخه استفاده کوو. یو نوم چې زر پیدا کړئ، موږ له فایند څخه استفاده کوو او شارټکټ یې هم کنټرول ایف ده. زه راځم په فایند باندې کلیک کوم. ما ته زه تاسو ته څه فایده کوم؟ مثال په توګه دې کې یو نوم ورته ګورم، دا جان نوم دې ماته فایده کوي. صحیح ده. جان باندې زه سرچ کوم، ورته کوم جان نه واخلي. ښه ده. وایي جان دې واخیستې، یو ریزلټ رسېده. نو دا چې په کله چې تاسو ډېرې صفحې ولرئ، صفحې هم ښیي چې په کومه صفحه کې ده. نو ماته جان نه واخیست. مثال په توګه زه راځم، ما ورته وایم چې ماته دې افغانستان پیدا کړي. صحیح ده. افغانستان ماته دلته افغانستان نه واخلي. راځم ورته وایم چې ماته دې کابل پیدا کړي. صحیح شو. موږ ته وایي چې کابل هم په دوه ځایو کې پیدا کړه. کابل په دوه ځایو کې پیدا کړه. صحیح ده. دا یو لومړی کابل شو او دا هم بل کابل شو. صحیح ده. د دې فایند وظیفه ده. تاسو کولی شئ یو نوم په اسانۍ سره پیدا کړئ. بل اډوانس فایند. اډوانس فایند کې تاسو کولی شئ چې دا ریفلیس او موټوز هم موټوز ته وایو. که چېرته غواړئ دا ریفلیس به درته ووایي. بل موږ ریفلیس ته وایو. که چېرته غواړئ تاسو یو نوم له بل نوم سره بدل کړئ، مثال په توګه زه راځم دغه لوګر ما دې عنوان ټاکلی، زه غواړم چې دا لوګر نه وي، دا باید مثال په توګه دا فراه ولایت وي. صحیح ده. زموږ له ریپلیس څخه استفاده وکړه. چې ریپلیس باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو وایي تاسو څه ریپلیس کړو. تاسو کولی شئ ډایرکټ یې فایند هم کړئ، بیا یې ریپلیس کړئ. مثال په توګه لومړی ورته وایم چې دا کابل ده، خو زه ته وایم چې ریپلیس یې کړم. مثال په توګه زه په ریپلیس باندې کلیک کوم. دا په ریپلیس کوم سره چې ریپلیس کول غواړئ، مثال په توګه دا د فراه سره ریپلیس شي، مطلب دې پر ځای دې فراه راسي، نو زه پرې باندې کلیک کوم. صحیح ده. دا په فراه باندې تبدیل شي. او بخښئ موږ لوګر باید ورته کابل انتخاب کړو، باید ته لوګر وي. صحیح ده. باید په فراه باندې تبدیل شي. صحیح ده. پوهېږئ. لوګر دا باید په ریپلیس باید فراه. صحیح شو. ریپلیس باندې کلیک کوم. دا په فراه باندې موږ ته تبدیل کېږي. موږ ته وایي چې we made one replacement. موږ یو تاسو ته نوم بدل کړ. تاسو کولی شئ له ډایرکټ فایند هم استفاده وکړو. مثال په توګه زه راځم ما ته دې فراه پیدا کړي، فراه ماته پیدا کړي. تاسو باندې فایند باندې کلیک کړئ، فایند نیکسټ باندې کلیک کړئ، نو ته یې تاسو پیدا کړئ. بیا تاسو کولی شئ ډایرکټ یې ریپلیس هم کړئ. تاسو وایئ چې فایند ورک دا موږ پیدا کړم چې د غواړئ ریپلیس کړئ. تاسو دې چې کولی شئ بېرته له لوګر سره ریپلیس کړئ. ریپلیس باندې کلیک کوو. که تاسو ډېر نومونه ولرئ نو ریپلیس آل باندې کلیک کړئ. که چېرته یو نوم ولرئ ریپلیس باندې دې ته موږ ته ریپلیس کړو. بل موږ دې کې ګوټو لرو. ګوټو که چېرته تاسو ډېرې صفحې ولرئ، مثال په توګه زه راځم الټ انټر باندې تاسو کولی شئ صفحې حساب کړئ. الټ انټر باندې ډېرې صفحې لرئ. راځم دې کې هم سم معلومات ورکوم او راځم دا هم کنټرول سی کاپي کوم دی. دې صفحه کې کول غواړم او دې صفحه کې هم ورکوم. دا اوس ما سره څو صفحې شوي؟ 8 صفحې شوي. راځم ورته وایم چې ما کله چې تاسو ډېرې صفحې ولرئ، موږ له دې څخه استفاده وکړه چې ورته ګوټو موږ ته وایي چې کومې صفحې ته تګ غواړئ. صحیح ده. چې دا دې کې سیکشن او بکمارک به موږ وروسته استعمالوو. راتلونکي درسونو کې وایو. لومړی اوس ما ته وایي چې تاسو کومه صفحې ته تلل غواړئ. زه ورته وایم چې ما بوځه درېیمې صفحې ته. ما ته درېیمې صفحې ته راوړه. چې درېیمې صفحې ته مې فکر کوم چې دلته راځي. ورته وایم چې څلورمې صفحې ته لاړ شه. ته څلورمې صفحې ته راشئ. ته وایم چې لاړ شه اتمې صفحې ته لاړ شه. ته اتمې صفحې معلومات ته به راولو. په دې چې شارټکټ یې کنټرول جي ده. صحیح ده. تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. بل موږ سلیکټ لرو.
سلیکټ آل چېرته چې سلیکټ آل دا موږ د ټول هر څومره ټیکسټ چې موږ ولرو آبجیکټ وي هر څه وي دا موږ ته سلیکټ صحیح ده هر څومره ټیکسټ چې شارټکټ وي کنټرول اې صحیح ده بل دی کې موږ لرو سلیکټ آبجیکټ کله چې تاسو آبجیکټ ولرئ لازم یو شي انسرټ کومه صفحې ته دغه انسرټ کومه او مثال په توګه رنګ هم دغه وي بیا ته لازم باندې کلیک کوم سلیکټ آبجیکټ په همیشه یو شکل ته په وړ پروګرام کې نشو کولی ځکه آبجیکټ ته موږ وروسته کولی شو فایل نه هم خلاصولو ته به تاسو زده کوئ چې آبجیکټ یو شکل یو عکس لپاره موږ استعمالوو عکس ته ویل کېږي کله چې سلیکټ آبجیکټ باندې تاسو کلیک کړئ نو درېږئ سلیکټ آبجیکټ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به سلیکټ آبجیکټ به تاسو سلیکټ کړئ صحیح ده کله چې اوس موږ فکر کوم نور سلیکټ آبجیکټ د هماغه شکل انتخابولو لپاره کار کوي خو نه پوهېږم دا ولې دلته کار نه کوي راځئ بیا چېرته راځم د ریکارډ نه بندوم آبجیکټ موږ ریکارډ هم ده مثال په توګه زه یو بل آبجیکټ راښلم دغه آبجیکټ راښلم لیک راوښیمئ موږ راځئ په سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک کوو بخیر سلیکټ آبجیکټ باندې فکر نه کوم کار ونه کړ شاید دا به تر راتلونکي وروسته یا ستاسو پر یوه سکرینونو باندې کار وکړي بل دی چې موږ څنګ کې لرو سلیکټ آبجیکټ ویز سیملر فارمیټینګ دا موږ ته آبجیکټونه انتخاب کې هر څومره آبجیکټ چې موږ ولرو شکلونه وترو له خپل فارمټ سره کوم چې موږ ډیزاین پکې کوي هغه به موږ سره سلیکټ کړي باید سلیکټ کړي تاسو ته کافي امر کړي په همداسې شکل بیا تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ او په همدې ډیزاین چې تاسو ایډیټ پکې کړی بل ځای کې پیسټ کړئ چې دا موږ هلته هم وایو بیا په راتلونکي کې ریکارډ کې تاسو کولی شئ له خپل ډیزاین تاسو کړی هماغه شکل یې په راتلونکي په یا نوي صفحې کې هماغه رقم سره پیسټ کړئ دلته سره موږ لرو سلیکشن پیج کله چې تاسو ډېر اشکال لرئ مثال په توګه یو بل عکس هم ایډیټ کړم لازم دغه شکل هم اډ کړم موضوع سره رنګ دې دغه وي یو بل شکل هم اډ کړو مثال په توګه دغه اډ شم صحیح ده داسې دي دا په یو ځای ولري او دا دې هم دلته ولري صحیح ده ځان سره اډ کړم دا ساعت کوم ځان سره ته مې ځان سره اډ کړو دا هم څو اشکال څو کله چې تاسو سلیکشن پیج باندې کلیک وکړئ تاسو به داسې یو صفحه راوړي که چېرته غواړئ چې بعضې اشکال په صفحه کې رانشي یا پرنټ کې رانشي یا یې صفحې کې پټ کړئ تاسو کولی شئ په دې سترګې اپشن باندې کلیک وکړئ دا موږ ته لومړی شکل هایډ کړي صحیح شو د لومړی حل کې هېڅ ورته چې ښکارېږي دا به ښکارېږي بل اپشن موږ لرو دا هم بل عکس که چېرته پټول غواړئ داسې کولی شئ له هایډ آل چې ټول پټ کړي او شو آل په ټول ښکاره کولو سره دغه بټنونه څخه استفاده کولی شئ که چېرته چې ټول دې پټ کړي نو په هایډ آل باندې کلیک کړئ که چېرته چې ټول دې ښکاره کړي نو په شو آل باندې باید تاسو کلیک وکړئ بل دې کې اپشن لرو نو راتلونکي ریکارډ کې موږ دا هم ووایو چې فارمټ پوینټر کټ کاپي او پیسټ څه کار کوي ننني درس باندې پوه شوي یاستو نو نن په کومنټ کې راته ووایاست او د نورو درسونو لپاره پښتو IT یوټیوب او فیسبوک پیج سره